د شریعت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة الیوسف له 33 آیات نه تر د سورة الیوسف پای 111 آیات پورې. هیله ده چې تر پایه راسره واورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فلما رجعوا الى ابين چې کله دوی واپس شو پلار ته، قالوا ورته یا ابانا وزمون پلاره منع منا الکیل، منع منا الکیل، منع کړی شوی ده پاینده کې له موږ نه الکیل، کیل طعام رانه منع کړی شوی ده. په استقبال کې ګوره طعام نه راکوي، په ارسل معنا اخانا، خوشه کنه موږ سره ورور زمونږ، نقتل چې طعام راوړو، نأخذ الکیل لکم و انا له لحافظون، موږ به د دې ولسم ورور حفاظت کوو. قال یعقوب علیه السلام ورته څنګه اعتماد در باندې وکم، د یوسف په باره کې مې اعتماد در باندې کړی، تر ننه رانه ورک ده، تر ننه پسې ژاړم، زه څنګه اعتماد د بنیامین په باره کې تاسو باندې وکم. قال هل آمنوکم، ایا زه اعتماد وکړم په تاسو باندې په باره د بنیامین کې، ایا امینان کړم تاسو، اعتمادیان وګرځم تاسو په بنیامین باندې هم، یعنی امینان مو نه ګرځم، استفهام انکاري ده. ښه اعتماد نه کوم په تاسو باندې په باره د چا کې، بنیامین کې. هل آمنوکم، ایا اعتماد وکړم زه په تاسو باندې په باره د بنیامین کې، الا اعتماد نکم الا کما منتکم علی اخیه من قبل، لکه ما اعتماد کړی په تاسو باندې د ده په ورور په باره کې، من قبل یوسف په باره کې مې اعتماد در باندې کړی، قمیص مو په وینو رنګ راته راوړ چې لیوه وخوړ. نو بار بار اصرار کو، زامنو اصرار کو چې و باباجي ولې ته په موږ باندې اعتماد نه کوې، خیر ده و خو موږ نه ده لیدلی، یا خو لیوه وخوړ، موږ خو ظلم نه ده ورسره کړی، بار بار دا خبره ورته کوله. فارسله معهم توکلنا، بس یعقوب علیه السلام دا بچی هم ورسره ولیږه، وایي ځئ لاړ شئ بچیانو، 11 بچیان دا هم در سره بوځئ. فالله خیر حافظا، الله بهترین ساتونکی ده، وهو ارحم الراحمین، الله ارحم د راحمینو ده. ولما فتحوا متاعهم، چې کله خلاص کو متاعهم سامان خپل، الذي حملوه من مصر، چې مصر نه راوړی، وجدوا پیدا یې که بدعاتهم، قیمت خپل ردت الیهم، چې بیرته راواپس کړی شوی ده، قیمت او پیسې هم بیرته بارونو کې پیدا کړي. قالوا ورته یا ابانا، ای زمونږ پلاره، ما نبغي هذه، ما نبغي، من څه غواړو، هذه بدعتنا، دا زمون قیمت ته ردت الینا، راواپس کړی شوی ده موږ ته، قیمت هم راواپس کړی شوی ده. ونمیر اهلنا مره اخرى، موږ به طعام راوړو خپل اهل ته بل ځل، ونحفظ اخانا، موږ به حفاظت د ورور کو بنیامین، ونزداد بسببه کیل بعیر، موږ به په سبب د دې اوښ ورور سره زیات کو، کیل بعیر یو بار د اوښ، ذالک ما حمل، ذالک دا مذکور بارونه، دا 10 بارونه، کیل یسیر، دا طعام لږ ده، لا یکفینا، موږ ته کفایت نه کوي. قال یعقوب علیه السلام ورته نه در سره پرېږدم چې څو پورې مضبوط قسمونه او عهد نه را سره کړی، مضبوط عهد به را سره کوئ چې بنیامین به خامخا راولئ. یو صورت کې نه درنه غواړم چې خدای نخواسته ټولو باندې یو څه پیښه راشي، خو بېله مسله ده، خو چې تاسو راځي بنیامین به خامخا راولئ، دا عهد به را سره کوئ. دا مشر ورته وایي یا عقلا یا سیرا، چې بالکل باباجي پلاره بالکل مو در سره وعده ده چې موږ به یوسف بنیامین خامخا راولو. قال یعقوب علیه السلام ورته وایي لن ارسله معکم، هرگز نه خوشي کوم ده لره سره د تاسو نه، نی خوشي کوم تاکید دپاره، اذ رأیت منکم ما رأیتو، چې تاسو نه مخکې معامله د یوسف لیدلې ده، نی خوشي کوم حتی توتونی موثقا، چې تاسو رات کوئ ما ته موثقا مضبوط عهد من الله، د خدای له طرف نه، لتأتوننی به، چې تاسو به خامخا راتګ کوئ په دې بنیامین باندې، الا نه ده نه غواړم ان یحاط بکم، خدای نه خواسته که تاسو باندې ټولو باندې احاطه وشي، یعنی ټول مړه شئ. فلما آتوه، چې کله عهد ورک پلار ته، فلما آتوه، چې کله راتګ وکړه دا ورونه یعقوب علیه السلام ته موثقهم په عهد باندې، قال یعقوب علیه السلام ورته الله علی اتمام ما نقول وکیل، الله تعالی په اتمام دغه خبرې باندې چې زه وایم وکیل نگهبان ده. وقال دغه وخت کې زامنو ته و زامنو
اول ځل خو یې 10 زامن رالیږلي دا خبرې نه ورته کړې چې په مختلفو دروازو ننوځئ. دلته یوه خبره ورته وکړه په دغه وار کې، زامنو بچانو چې مصر ته داخلېږي د یوې دروازې نه مه داخلېږئ، من ابواب متفرقه. دې کې خبره مقصد څه و چې یوې دروازې نه مه ځئ زامنو، مختلفو دروازو نه. یو دې لپاره تاکې نظر نه ابتد به شما، چې تاسو باندې نظر ونه غورځي، یعنې نظیره نه شئ. مخکې خو چا نه پېژندلی، خلکو ویل چې ولا دا ملګري دي، اوس خو وپېژندلی چې د یو پلار زامن دي، چې په نظیره نه شئ. دې نه معلومیږي چې نظر حق ده، العین حق، نظر حق ده. یې دې لپاره ورته ویل چې په مختلفو دروازو ننوځئ چې کیدای شي یوسف مخې ته درشي، یوسف مخې ته درشي. یعقوب علیه السلام تمه د یوسف نه نه وش کېدلې. عزراییل علیه السلام ورسره مخامخ شوی و. عزراییل علیه السلام ته ویلي زما بچی مړ ده، زما د بچي روح دې قبض کړی ده که نه؟ عزراییل علیه السلام ورته لا والله هو حی، زما د په خدای قسمي د تا د بچي روح ما نه ده قبض کړی، هو حی، هغه یوسف ژوندی ده، فاطلبه طلب کوی. او دا دعا یې ورته وښودله، یا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع معروف. دا دعا وایه خدای به درته راولي، ژوندی ده تر اوسه پورې. هغه لیوه یې ورته راوسته، غم قرآن ورته کړی چې تا بچی ما نه یې خوړلی، زه د خپلو ملګرو پوښتنې ته راغلم، دې خلکو ښکار کړلم. نو یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ورته یا بني یو زامنو لا تدخلو مه داخلېږئ من باب واحد، د یوه دروازې نه تاکې نظر نه ابتد به شما، چې نظر واقع نشي په تاسو باندې، نظیره نه شئ. خلکو خدا ورته پېژندلي. وادخلو من ابواب متفرقه، داخل شئ مصر ته د مختلفو دروازو نه، جدا دروازو نه. او بل کیدای شي یوسف مخې ته درشي. وما اغني عنکم، یعقوب علیه السلام ورته دا خو زما خالی تدبیر ده، د خدای تقدیر د زما په تدبیر باندې نشي واپس کېدی، دا خو زما خالص تدبیر و تاسو ته مې وښوده. وما اغني عنکم، زه نشم دفع کولی د تاسو نه، من الله له تقدیر د الله تعالی نه، من شیء ان الحکم ان ناپیه ده نه د فیصله مګر الله تعالی د پر علیه توکلتو، په الله تعالی باندې زما توکل ده. دا کوم تدبیر مې درته وښوده دا د اسبابو خبره وه. په دارالاسباب کې به تقدیر نم کا تقدیر باندې به اعتماد وي، خو د اسبابو اختیار به هم کې. ښه علم دې ته وایي اسباب به هم اختیاري، خو اعتماد به په تقدیر باندې هم کوي. وعلیه فلیتوکل المتوکلون، الله باندې متوکلین توکل کوي. ولما دخلوا، چې کله دا زامن داخل شو، من حیث د هغه دروازو نه، امرهم ابوهم، چې خدای ورته امرهم ابوهم، چې امر کړی دوی ته پلار د دوی. ما کان نو تدبیر د یعقوب، یغني چې دفع کې عنهم د دوی نه، من الله له قضا د الله تعالی نه، من شیء د خدای تقدیر نشي دفع کولی. مسلمانانو کاش چې ټیم ډیر وای کنه، بیا مې دلته له خبرې درته کولې. دارالاسباب کې تدبیر نه به هم کار اخلي، تدبیر به هم کوي، اسباب به هم اختیاري، خو اعتماد به دې سره سره په تقدیر. محض تقدیر ته هم ځان نه حواله کوي. چې خالص تقدیر ته به ډوډۍ نه خوري، 10 ورځې ډوډۍ نه خوري، چې تقدیر کې څه راته لیکلي. نه، دارالاسباب ده، توکل به بما تحت الاسباب کوي. او دې سره سره به یوازې د اسبابو نه هم کار نه اخلي، تقدیر باندې به اعتمادي. دقه ته علم وایي. ما کان نو تدبیر د یعقوب علیه السلام، یغني عنهم من الله من شیء الا حاجة، یو حاجت په نفس یعقوب، په ځان د یعقوب کې، اقضاها معنا اظهرها کاری که. و انه د یعقوب علیه السلام لذو علم، خاوند د علم، لما لپاره دغه علمناه چې موږ ورته تعلیم ورکړی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ولما دخلوا، دویم ځل راغلل مسلمانانو، لږې سارېږم، یوسف علیه السلام ته دا ورونه دویم وارې راغلل، 11 ورونه، یو ورسره کشری ورور بنیامین، دا ډېر کشر ناسکه ورورم، چې راغله مرحبا هرکلی، دا ټول یوسف علیه السلام ورته ویلي، ښه خدمت یې وکړه، ښه مرحبا او هرکلی یې ورته ویلي. ورور مو راوستلو، یوسف علیه السلام ورته وایي، یوسف علیه السلام ورته وایي هغه ورور مو راوستلو. او کوم ورور؟ د دقه بنیامین. ډېر ښه مو وکړه ځوانانو، هر کله راشي په خیر راشي. دا خبرې ټولې ورته وکړلې. او بیا د ټیکر انتظام ورته وکړه. خادمانو ته یې ویلې چې یو پلیټ 2 کسانو ته کېږدي، یو پلیټ 2 کسانو ته کېږدي. قصه کومه، بیا به ترجمه وروسته وکړو. یو پلیټ چې 2 کسانو ته کېښودل، نو 2 ورونه ورباندې کېناسته. بنیامین په بقي بنیامین وحیدا فریدا، یوازې پاتې شو، ژړغونکی غونته شو، ژړا ورغله. کاش زما ورور یوسف ژوندی وای، ما سره وای، اوس به ما سره هم په کاسې باندې ناست. یوسف خوا ډېره ورته بده شوه. دا ورونو ته وایي چې دا یو ورور هم بېله پاتې شو، که ستاسو خوښه دا ستاسو یو ورور سره به زه په کاسې باندې کښېنم. وایي بلکل کښېنه.
ځان سره یې ویلې وګوره څومره ښه باده وزیر صاحب ده، څومره عاجزه ده، څومره ښه سړی دی. موږ ورکش ورور سره کېناست. شپې سوله چې کله شپه راغله هر یوه ته یې په یوه کمره کې ځای واچو، په یوه بستره کې دوه کسان، په یوه کمره کې ورته دوه کسانو ته ځای واچو. بیا دوه ورونه یو کمره کې څملاستل، یو ځای کې څملاستل. په بقیه بنیامین وحیدا فریدا. بیا بنیامین بیله پاتې شو. کاش بنیامین بیا وی چې زما ورور یوسف ژوندی وی، نن به ما سره کمره کې و، نن به ما سره په بستره کې. یوسف علیه السلام بیا ورونو ته وی که تاسو خفه کېږئ نه دا تاسو ورور سره به زه په دې کوټه کې څملم. وی بالکل ښه ده. بیا مو چې وګوره څومره متواضع وزیر صاحب ده. یاره چې بنیامین خو د سره یوسف علیه السلام سره جدا شو که نه. تفسیر مظهري الفاظ درته وایم مسلمانانو. فلما خلا به، چې کله ورسره بیل شو یوسف علیه السلام بنیامین ته وایي بنیامین خو هم نه پېژنده چې دا زما ورور ده. قال مسمک، نوم دې څه ده؟ قال دی ورته وایي بنیامین. قال وما بنیامین، کوم بنیامین؟ قال ورته ابن المسکل، هغه د بورې زوی. غالبا لکه پښتو کې بوره ورته وایي، څنګه همداسې تعبیر به وکړم خو پښتو تعبیر رانه ګډوډ نه شي. مسکل هغه ښځې ته چې په نفاس د بچي په ولادت سره مړه شي، وایي د هغې زوی. قال ما اسم امک، د مور نوم دې څه د یوسف ورته وایي. د دوی مور یوه وه. قال راحیل بنت لاوه، وایي زما د مور نوم راحیله. یوسف علیه السلام ورته واده دې کړی؟ بنیامین ورته او. فهل لک من ولد، مور یې د ده په نفاس کې مړه شوې وایي. نفاس دا معنی چې مور بچی پیدا شي مور یې مړه شي. ورته واده دې کړی ده؟ وایي او. فهل لک من ولد، بچی لري؟ قال نعم 10، او 10 بچی لرم. یوسف علیه السلام ورته بل سکنی ورور دې درلوده؟ وایي او. څه نوم یوسف؟ څه شوم؟ هغه بیبان کې ورونو وویل چې هلاک شو، بیبان کې لیوانو وخوړ. یوسف علیه السلام ورته تحب ان اکون اخاک بدل اخیک الهالک، خوند به درکړي چې زه د ورور شم په مقابل دغه هلاک شوي ورور کې د زه ورور شم. بنیامین ورته ومن یجد اخا مثلک ایها الملک، و بادشاه و وزیر صاحب د تا غونته ورور به څوک پیدا کړي، خو ولکن لم یلد که یعقوب ولا راحیل، د یعقوب او د راحیل بیبي نه پیدا شوی نه. ستا غونته ورور به څوک پیدا کړي بادشاه، خو کاش د یعقوب او د راحیل زوی وای زما هغه سکنی ورور یوسف. بس دغه وخت کې یوسف قرار پیدا نه کړ. په بکا یوسف علیه السلام وژړل. یوسف علیه السلام وژړل. وقام الیه، ورته پاڅېده، ورته اوچت سو. وعانقه، ستړی مشې ورسره وکړله. او ورور ته وایي چې انا یوسف، زه ستا سکنی ورور یوسف یم. ډېر د خوشحالۍ مرحبا او هرکلی او بیا سره اوچت سول او قصې سره وکړلې. اخري کې ورته وایي د شپې په اخره حصه کې چې وروره زه ستا ته ما سره که پاتې کېدل غواړې، ستا د پاتې کېدلو دپاره زه بیا یوه حیله جوړوم، یو چل جوړوم. دا حیله د خدای په حکم سره ورته ویلې بلکل په دواړو سترګو بلکل پاتې کېدل غواړم. ته زما سکنی ورور یې، تا پسې مړ ما ولې نه غواړم. بس حیله یې داسې جوړه کړله. مسلمانانو دا حیلې کې ډېر بحث د تحقیق د خو نیشم کولی، ټیم کم ده. یوسف علیه السلام حیله داسې جوړه کړله، وری ورته تیار کړل، 11 بارونه ورته تیار کړل. ورته وایي دا قیمتي جام چې دا کومه پیمانه ده دا زه ستا په وری کې پټ اږدم. کیالینو غلامانو ته ویل چې دا د بنیامین په وری کې تاسو کېږدئ. بس وری ورته تیار کړل، اوښان یې ورته وتړل، روان شو. خدای پاماني رخصت یې واخیست. لږ مزل یې چې وکړه غږ یې پسې وکړه، اذن مؤذن ایتها العیر، اعلان وکړه اعلان کوونکی وقافل انکم لسارقون، تاسو غلې نه څه چل د قافله ورته غږ کوي، دا ورونه ورته غږ کوي څه چل د څه شی مو ورک کړي. وایي د بادشاه جام ورک شوی تاسو پټ کړی ده. دلته سوال درته کوم چې دا دروغ یوسف علیه السلام ولې ورته ویلې؟ دوی خو غله نه و که نه، جام خو دوی ایښی و. جوابونه یې وروسته کوم، یو ور ترجمه کوو. ولما دخلوا، چې کله داخل شو دوی مرة ثانیه علی یوسف، په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه اخاه، زمې که ځان ته اخاه ورور خپل، وجلس سائر اخوته، نورونه بیله کېناستل د ځان سره یو ځای که. قال ورته وایي د ډېرو خبرو نه وروسته ورته وایي انی انا اخوک، زه ستا ورور یم، فلا تبتئس، ته مه خفه کېږه وروره، بما کانوا یعملون، چې دوی ما سره کومه معامله کړې. فلما جهزهم بجهازهم، چې کله تیار کړه دوی لره اسباب د سفر،
فجعل السقایة وی ګرځولو یوسف علیه السلام جام پی رحل اخیه په بار د ورور کې د ورور په باب کې د ورور په بار کې د ورور په وری کې دا جام وګرځاو په پټی کې خود ثم اذن مؤذن مخکې ملک درته ویلې چې اذان په خوب کې وګوري او بس سړی وګوري تعبیر د غلا ده ها ثم اذن مؤذن اعلان وکړ اعلان کوونکی ایتها العیر وقافلې انکم لسارقون تاسو غلې سوال کیږي دا خبره ولې یوسف ورته کوي چې غلې نو دا خو دروغ وایي درې جواب را سره یاد کوي اول جواب قالو ورته ویلې دا خبره ده نه درته کړې یوسف دا د یوسف خادمانو دا خبره ورته وکړه من غیر امر یوسف ورته امر نه وکړی چې غله ورته ووایي دوی ورته ویلې بس ځان مخلاص کې یو جواب دویم جواب دلته تعریض وکړه تعریض دا مقصد ده لکه پښتو کې موږ ستاسو یو متل کوو که نه متل کوو چې لورې وایي متا تنګورې غوږ نیسه لورې وایي متا تنګورې غوږ نیسه په اشارو کې خلک پوه کوي یوه خواښې جګیږي لور ته غصه کوي په غوږ باندې انګور وهي ورته وایي انکم لسارقون توریه یې وکړه ها څه معنی د دوی په ذهن کې معنا قریبه ورکړله یوسف علیه السلام معنا بعیده مراد که تعریض توریه انکم لسارقون یوسف من ابیه تاسو غلا کوونکي غلې یوسف مو د پلار نه پټ کړی رښتیا خو یې پټ کړی و که نه دوه ښه جواب دا د تفسیر مظهري لیکي قاضي ثناء الله پانیپتي رحمت الله علیه انه قال ذلك یوسف علیه السلام دا خبره وکړه بامر الله تعالی بس خدای ورته ویلې ته ورته وایي چې انکم لسارقون پاتې شو خدای ولې ورته ویلې لا یسأل عما یفعل وهم یسألون الله چې کوم کار کوي الله نه څوک سوال نشي کولی چې ولې دا زید مړ عمر ژوندی پرېږدي الله نه څوک پوښتنه نشي کوي وهم یسألون حکمت په دې کې په دغه حیله کې ابتلاء او یعقوب علیه السلام چې امتحان په یعقوب علیه السلام باندې نورم زیات کی یعنی تکمیل د امتحان راشي د ابتلاء چې کله ورته غلې یاستئ قالوا واقبلوا علیهم دا ورونه متوجه سو په دوی باندې ماذا تفقدون څه شی لټوئ قالوا دوی ورته نفقد صواع الملک موږ طلب کوو لټوو هغه صواع الملک پیمانه د بادشاه ولمن جاء به چا چې راتګ په دې پیمانې سره وکړه حمل بعیر د تبار د اوښ دوانا به زعیم زه ورباندې زامین دا انعام به ورکوو قالو دوی ورته قسم په خدای که موږ غلی یو نه د غلا دپاره راغلي د پیغمبر زامن یو اخونزادگان مثلا د پیغمبر زامن یو د یو ملا او عالم زامن یو قالو دی ورته تالله قسم په خدای لقد علمتم تاسو پوهیږئ ما جئنا موږ نه راتګ نه ده کړی لنفسد فی الارض چې فساد وکړو په ځمکه کې وما کنا سارقین فی زمن من الازمان ما کنا سارقین موږ غله نه یو په یو زمانه کې موږ غله نه یو قالو دوی ورته وایي ښه که دا جام تاسو سره پیدا شو څه سزا به وایي سزا به یې څه یوسف علیه السلام عسکر ورته وایي پولیس ورته وایي که دا جام پیدا شو بیا به څه سزا نادره مسلمانانو واورئ د یوسف علیه السلام د مصر د حکومت قانون دا و چې غله ته به یې سزا وهل ورکول او دو چند تاوان به یې ترې اخیسته د یوسف علیه السلام په قانون کې دا بنیامین یوسف علیه السلام ځان سره نشو پاتې کولی خدای دې وکړي چې ما په خبره پوه شي د یوسف په قانون کې نشو پرېښودلی ځکه مصر قانون دا و چې غل ووهه او دو چند تاوان ترې واخله خو د کنعان حکومت قانون دا د یعقوب علیه السلام د شریعت چې چا به غلا وکړل هغه غل به جزا کې به هغه غل به ورکولو هغه غل به پاتې کېدلو ورسره هغه غل به ورسره پاتې کېدلو نو د مصر په قانون کې بنیامین یوسف علیه السلام نشو پاتې کولی د یعقوب علیه السلام په قانون کې پرېښودو ترې جزا به یې څه وایه ځوانانو وایه برېتورو سزا به یې څه وای سزا به یې دای چې چا په بار کې پیدا شو فهو جزاؤهم دا یې جزا ده وای ښه ټیک ده یوسف علیه السلام پولیس ورغلل خادمان یې ورغلل ورو یې کتلې شروع کړل اول یې د ورور وری نه ګوري چې ما شک وانخلي حیله خو ده جوړه کړې وه حیله روا ده مطلق حیلې نه څوک انکار نشي کولی دلته اوس بحث رانه اوږدېږي امام بخاري ترجمانا کوي د حیلې ما یتوصل به لا مقصود بطریق خفی مباح حیله ډېر اقسام لري یوه حیله ناروا ده چې تحلیل د حرام او ابطال د شرع جدا بحث ده هغه بحث دلته نه بس دومره وایو چې دا حیله په حکم د خدای باندې یوسف علیه السلام ورته کړي د الله په امر باندې اولا دا د نورو اورونو وری وکتل د یو ورور په وری په بار کې پیدا نه چې کله بنیامین وری ته راغلل دا پولیس ورته چې چلو نی ګورو یوسف علیه السلام ورته دا کشر هلک د نی ګورو ورونه ورته نه ګورې به بادشاه صاحب وزیر صاحب ګورې به
چې وی نه ګورې بیا زمونږ اطمینان نه راځي، اعتماد نه راځي، دا به هم ګورې چې ښه یقین دې پیدا شي چې موږ غله نه یو. و یاره ضرورت نشته ده. ورته وایي نشته ځوانانو چې تاسو غلا نه دی کړې، دا کشر به چېرته غلا کړي، نشته ضرورت. وایي نه لټوې به یې. یاره چې د بنیامین وری خو یې درته ولټوو که نه بار چې غلې نه جام راووت. چې جام راووته رنګونو کې تغییر راغی، رنګونه یې زیړ شو، ډېر وشرمېدل، رنګونه یې زیړ شو. یوه خبره ورته کوي، کومه خبره هغه به بیا وروسته وایي. دا ورونه ډېره نامناسبه خبره دلته هم وکړله. تاسو ګورئ ورته اوریدونکو لیدونکو ترجمې ته هم توجه غواړم. قالو ورته وایي فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، جزا به یې څه که تاسو دروغجنې. قالو ورته وایي ورونه د یوسف جزاؤه جزا د دې غله من هغه څوک وجده پی رحله چې پیدا کړه شو دا جام په بار د ده کې فهو جزاؤهم دا به جزای کذلک نجزي الظالمین. دقسې موږ جزا ورکو ظالمانو ته فی وطننا زموږ په وطن کې په بدأ شروع یې وکړله باوعیتهم په لوښو د دې ورونو باندې قبل وعاء اخیه مخکې له هغه لوښي د ورور نه د بنیامین د بارونو نه مخکې د دوی بارونه ولټول. ثم استخرجها دا جامې ویسته سقایا من وعاء اخیه له بار د ورور نه. کذالک الله وایي دارنګه کدنا لیوسف مونږ چل جوړ کړی یوسف علیه السلام دپاره، حیله کردیم برای یوسف ما کان لیأخذ الله وایي نه ده دی نو یوسف لیأخذ چې ونیسي اخاه خپل ورور پی دین الملک په دین د بادشاه کې. د مصر په قانون کې ورور نشو پرېښودلی ځکه هغوی قانون دا چې دوچند سزا ورکړي. الا یشاء الله تعالی چې الله تعالی اراده وکړي نرفع درجات من نشاء موږ پورته کوو درجات د هغه چا نشاء چې وی غواړو وفوق کل ذي علم پاسه د هر ذي علم نه علیم علیم شته. قالو ورته وایي چې دا جامې ویسته اوس یې ګډه وډه ته ګورئ دي ورونه ورته وایي وزیر صاحب موږ مه ملامتوه، خیر ده که د موږ ورور نه دی دا جام ویسته، که ده غلا کړي د ده یو بل ورور یوسف نومې د هغه هم غل و، هغه هم غلاوې کولې. یوسف علیه السلام ورته ډېر بدتر خلک خو دا خبره یې ځان سره وکړله، ډېر بدتر خلک چې یوسف سره اوس هم ستاسو عناد په زړونو کې ده. ورته وایي وزیر صاحب، وزیر مالیه ته وایي وزیر صاحب که ده غلا کړي وي که نه د ده یو ورور یوسف نومې ده هغه هم غل و غلا به یې کوله د کور نه. ښه یوسف علیه السلام کومې غلاوې کولې؟ درې قوله. قال سعید ابن جبیر و قتادته کان لجده ابي امه صنم. وایي د یوسف علیه السلام جد فاسد و د مور پلار یې هغه دپاره یو بوت و هغه عبادت به یې کو. یوسف علیه السلام د نر په شان په پټه دا بوت واخیسته ماتې کو په لاره کې واچولو. نو دا خو غلا نه ده، دا خو جهاد ده، دوی ورته غلا ویلي. یو قول. دویم قول قال مجاهد یوسف علیه السلام کور ته به چې طالب چندی والا راغی که نه چې وظیفه راوړی خدای مو وبخه سائل به ورته راغی نو ده به هګۍ راواخیستله د کور نه پټه به یې راواخیسته سائل ته به یې ورکړله. دا خو هم څه غلا نه ده، د خپل کور کې تصرف د سائل ته ورکول صدقه دي، دا خو څه غلا نه ده. سفیان ابن عیینه وایي وهب یو مفسر دغه وایي کان یخبأ الطعام من المائده، کله به دسترخوان نه ټیکله راوخیستله را پټه به یې کړه للفقراء غریبانو دپاره. دا خو غلاوې نه دي که نه، دا خو خیرخواهي ده، دا خو مواسات ده. نو دوی ورته ویل که ده غلا کړي د ده یو بل ورور هم غل و. قالو ورته وایي ای یسرق که ده غلا کړي فقد سرق غلا کړي اخون ورور د ده له د دپاره من قبل مخته فاسرها پټه کړله یوسف علیه السلام پی نفسه په ځان کې دا خبره ولم یبدها لهم دوی ته ښکاره نه کړه. خبره څه وه؟ قال ورته وایي انتم شر مکانا تاسو بدترې له وجې د مکان و مرتبې نه والله اعلم بما تصفون الله تعالی عالم د په هغه شي باندې چې تاسو بیانوئ په باره د شان د یوسف کې. قالو ورته وایي ورونه ورته راغله یوسف علیه السلام ته ورته وایي و عزیزه و وزیر صاحب زمونږ پلار دا بوډا ده په ډېر اعتماد یې را سره پریښی ده، خیر ده وزیر صاحب زمونږ په د ده په مقابل کې یو بل ورور پاتې که موږ به بل در سره پاتې شو دا را سره پرېږده. هغه ورته خدای دې نه کوي یوسف ورته وایي غل به دی پاتې کوم به بل دا خو ظلم ده. ډېر عذر و زاري یې ورته وکړلې مسلمانانو ورونو. دا ورونه ورته چې بوډا پلار لرو او داسې اعتماد یې راکړی و چې دا ورک شي که نه پلار ته به موږ څه جواب کړو، په کومو سترګو باندې په کومه خوله به ورته خبره کړو. اخر چې کله دوی ډېر مایوسه شو، ډېر اخوا دېخوا عذرونه او زاره یې وکړلې، تفاسیرو لیکلي حتی دا هم تفسیر لیکلی دي. په دې ورونو کې یو ورور داسې قوي چغه دومره زورور او دومره قوي چغه به یې ایستله که نه، دومره قوي چغه به یې ایستله که چې کله به یې چغه وکړله که نه
حاملې به حمل غورځو، حاملې ښځې. یوسف علیه السلام ته وایي عزیز وزیر صاحب که دا ورور نه راسره پرېږدې ولا چغه وباسه. چغه کوم؟ ورته ویل چغې خو هسې به کوې خوند به درکوي که نه، کوه چغې که نه. ورته وایي ولا داسې چغه وکړم چې هره حامله حمل وغورځوي. خو عادت به دا و چې کله به تفسیر مظهري لیکلی دي چې کله به د یعقوب علیه السلام دغه بچي چغې ته ځان برابرو که نه، چې څوک به له خاندان یعقوب نه ورغی لاس به یې ورباندې کېښوده بیا به یې موشم نه اخیستی، یعنې بیا به چغه نه شو ایستلی. نو چې یعقوب علیه السلام دغه بچي د ورونو کې دغه ورور ځان چغې ته برابرو، روایت کې راځي یوسف علیه السلام بچي ته ویلې ورشه بچیه لاس پکې ده، چې لاس یې پکې ده بیا یې موشم نه اخیسته، بیا یې وزر یې نه پورته کېدلی. وایي ځان به بروم چغه وباسم. بچ یوسف علیه السلام بچي لاس پکې خوده، وایي یاره د خاندان یعقوب څه بوی دلته شته ده، دا ورور یم وایي موشم یې وانه خیست، یعنې چغه یې ونه کړله. علا کل حال چې کله ورونه ټول مایوسه شول چې یاره نه راسره پرېږدي، مشر ورور ورته وایي چې زه خو نه ځم پلار ته، زه به په کومو سترګو پلار ته ګورم، په کوم مخ باندې به پلار سره مخامخ کېږم، زه نه ځم. بس د 11 ورونه راغلي، بنیامین یوسف حصار که دا ورور خپله پاتې شو، 9 ورونه ورغلل. یعقوب علیه السلام ته چې ورغلل که نه، یعقوب علیه السلام ډېر خفه شو چې دا خو نوره مشکلات سوا سو، نور ورونه چېرته دا قصه یې ټول ورته وکړله. و باباجي ان ابنک سرق، زوی دې غلا کړې وه. ظاهرا خو موږ پوه شولو چې د ده د بار نه جام وایسته، نور په حقیقت حال باندې خدای تعین ده. که زموږ تصدیق نه کوي هغه کلیواله هغه قریه چې موږ سره دا قافلې کتلې هغه قافلې نه پوښتنه وکړه، خیر دغه به درته ووایي. نو موږ څه کړي وایي؟ یعقوب علیه السلام بیرته بسترې ته لاړ، په ژړا باندې شروع کړه. ما خو د یوسف غم ژړل، دغه بنیامین ورپسې ورک شو، همدارنګه بل ورورم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بیا یې په ژړا باندې شروع وکړه. الله دقه بیان کوي. قالوا ورته یا ایها العزیز ای عزیزه ان له د دپاره ابن پلار د شیخا کبیرا بوډا د کبیرا فی العلم فخذ احدنا مکانه، یو زمونږ ونیسه په ځای د ده، ان نراک من المحسنین، موږ تا ګورو د محسنینو نه. قال معاذ الله، عامل مقدر د اعوذ معاذ الله ان ناخذ احدا، پناه غواړم په الله تعالی سره چې زه ونیسم یو احدا هیڅوک الا مگر نیسم به من وجدنا متاعنا، هغه څوک چې موږ پیدا کړی ده سامان خپل عنده د ده خواته. انا اذا لظالمون، که بل په مقابل کې ونیس بیا موږ به ظالمان یو. فلما استیأسوا منه، چې کله ناامیده شو د ده نه، خلصو نجیه، دوی ګوښه شول بېله شول، نجیا مشوره کوونکی چې څه وکړو. قال کبیرهم، مشر د دوی ورته وایي یا په عقل کې مشر یا په عمر کې، الم تعلمو تاسو نه پوهېږئ ان اباکم ستاسو پلار قد اخذ علیکم موثقا من الله، اخیسته دی تاسو نه مضبوط عهد الله له طرف نه، من قبل مختم او ما پرتم، هغه چې تاسو ته ومن قبل ما پرتم په یوسف، دې نه مخکې تاسو تقصیر کړی په یوسف کې. فلن ابرح الارض، زه به همیشه یم په ځمکه د مصر کې، حتی یأذن لی ابي، چې پلار ماته اجازه وکړي، او یحکم الله لی، یا الله تعالی فیصله وکړي ما لپاره، وهو خیر الحاکمین. دا مشر ورته وایي ارجعوا الی ابیکم، خپل پلار ته واپس شئ. فقول ورته وایي یا ابانا، ای زمونږ پلاره، ان ابنک سرق، زوی دې غلا کړې وه، ان ابنک سرق، زوی دې غلا کړی. ظاهرا موږ چې ولید زوی دې غلا کړی وه، حقیقت حال الله ته باطن الحال الله ته معلوم ده. وما شهدنا، مونږ گواهی نه کوو علیه بالسرقه، په دې زوی باندې د غلا گواهی نه کوو، الا بما علمنا، چې مونږ ته معلوم ده چې هغه جامې دي د دې وري نه ویستلو. وما کنا للغیب حافظین، مونږ نه یو غیب دپاره ساتونکي. واسأل القریة التي، سوال وکړه دغه کلي نه، کنا فیها، چې مونږ په کوم کلي کې وو. دلته مضاف مقدر کې کلي نه خو سوال نه کېږي. واسأل اهل القریة، اهل د کلي نه سوال وکړه، التي کنا فیها، والعیر التي، دغه قافلې نه سوال وکړه، اقبلنا فیها، چې مونږ پکې راغلي هغه نه پوښتنه وکړه. وإنا لصادقون، مونږ رښتیني په دا خپله خبره کې. قال یعقوب علیه السلام ورته بل سولت لکم انفسکم امرا، ښایسته کړی دی تاسو دپاره نفسونو ستاسو امرا امر. فصبر جمیل، عندي مخکې تحقیق کړی. عسى الله، امید د الله تعالی، قریب د الله تعالی، ان یأتیني بهم جمیعا، چې په ټولو باندې راتاو کړي. ټول معنا درې وړه زامن، یوسف هم راولي، د ده ورور هم راولي، مشر زوی. انه هو العلیم الحکیم، الله علیم و حکیم ذات. وتولى عنه، وګرځېد د دوی نه. وقال ویل یا اسف علی یوسف، ای افسوس زما په یوسف باندې. وبیضت عیناه، سترګې سپینې شوې وې د یعقوب علیه السلام، دا توروالی ختم شوی،
من الحزن د خفګان نه. دلته هم د مسایلو استنباط کېږي. نفس خفګان په یو مصیبت روا ده مثلا، په مړو اوښکو باندې ژړام روا ده. نبي کریم په خپل بچي ابراهیم باندې په مړو اوښکو باندې سخت زیات ژړل. چا ورته تم ژاړې رسول الله صلی الله ورته ولې نه ژاړم؟ انها رحمه، دا اوښکې رحمت دي. او قلب یحزن، زړه خفه کېږي. والعین تدمع، سترګې اوښکې تویوي. نو په مړو اوښکو باندې ژړا او مصیبت باندې خفګان دا روا ده، تعصب روا ده. او ډېره ژړا د سترګو نظیر کمی. ډېره ژړا عرب داسې وایي اذا کثر البکا محق السواد العین، د سترګو توروالی ختمیږي. سترګو ډېر خفګان د سترګو نظیر ختمی، ډېر سوچونه خفګانونه. وقال یا صفا علی یوسف، تعصب روا ده په خفګان مصیبت باندې. وبیدت عیناه من الحزن، د خفګانه په هو کظیم. یعقوب علیه السلام ډکو د خفګانه. قالو زامن ورته، قالو دا نور اقارب ورته وایي زامن. خدای ته وګوره پلاره، تر اوسه پورې یوسف تانه نه هېرېږي. یوسف یوسف یادې حتی چې قریب الموت ذوالقدن ته ورسېږي. قال ورته وایي تالله، قسم په خدای، تبتع همیشه ته تذکر یوسف، همیشه هستی ته همیشه تذکر یوسف، یوسف یادې حتی تکون حردا، چې ته شي قریب الموت او تکون میتا من الهالکین، یا ته مړ شي د هالکینو نه. قال یعقوب علیه السلام ته تاسو خو مې شکایت نه ده کړی، زه د خپل حال شکایت الله ته کوم. انما اشکو، بس چې زه شکایت کوم د خپل حال و حزن د خفګان الی الله، الله تعالی ته. واعلم، زه پوهېږم من الله، د الله تعالی له طرف ما پوهه شي باندې لا تعلمون، چې تاسو نه پوهېږئ. یا بني، درېیم وارې ورته زامن ولاړ شئ، د یوسف پلټنه شروع کوي. ښایي چې الله یوسف هم راولي، ورور دې د خدای د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. ځکه اسرائیل علیه السلام ورته ویلي چې هو حی، ژوندی ده، طلب کوئ. یا بني ورته وایي و زامنو اذهبوا، لاړ شئ، په تحسسو تفتیش وکړئ من یوسف، د یوسف علیه السلام واخیه، د ورور د ولا تیأسوا، مه ناامیده کېږي من روح الله، له رحمت الله تعالی نه. انه شان دا لا ییأسوا، نه ناامیده کېږي من روح الله، له رحمت الله تعالی نه الا القوم الکافرون، مگر قوم کافران. فلما دخلوا علیه الصوم کرت، دریم کرت، مرة ثالثه، دریم ځل دوی لم یذهبوا لتحسسوا یوسف، دریم ځل چې راله قالو ورته یا ایها العزیز، بیا د طعام دپاره ای عزیزه، مسنا موږ ته رسېدلی و اهلنا، اهل زموږ ته الضر لږه، وجئنا ببضاعة، موږ راتګ که وجئنا موږ راتګ کړی ببضاعة په سامان مزجات، کوټه معمولي غونته رقم مو راوړی ده، کور مو ټول په لږه باندې وقت تېروي، 2 ورځو پورې خوراک نه ده کړی. ورته وایي عزیز مصر، وزیر صاحب، معمولي غونته قیمت مو راوړی ده، فاوفی لنا الکیل، موږ ته فره راکړه طعام، وتصدق علینا، په موږ باندې صدقه وکړه، تسامح، د دې کمو روپۍ په مقابل کې پوره غله راکړه. ان الله یجزي المتصدقین، الله تعالی بدله ورکړي متصدقینو ته. دلته یعقوب علیه السلام ختم ورکوي، زامن ولاړ شي، طعام به هم راوړي، وزیر صاحب ته دا ختم ورکړي. مسلمانانو ورونو، دا خط مضمون درته ذکر کوم، دا دومره تحقیق وشو، دام درته کوم، خیر در ټیم دی ونیسي. دریم ځل زامن راولېږه، یعقوب علیه السلام ورته یو خط ورکړه د یوسف په نوم باندې، د یوسف عزیز مصر په نوم باندې، وزیر صاحب ته خط یې داسې ولیک. خط یوسف علیه السلام ته ورکړه، ورونو ته زامنو ته ورکړه چې دا وزیر صاحب ته ورسوي. خط کې ولیکه من یعقوب، د یعقوب له طرف نه، اسرائیل الله، چې د خدای اسرائیل ده، ابن اسحاق، هغه یعقوب چې د اسحاق زوی د ذبیح الله، ابن ابراهیم، هغه ابراهیم اسحاق چې د ابراهیم زوی د خلیل الله، الی ملک مصر، د مصر بادشاه ته. اما بعد ورته وایي فإن اهل بیت وکل بنا البلاء، موږ داسې کورنۍ، داسې کور چې سخت مصیبتونه را باندې راغلي. اما جد ابراهیم، زمانې کې ابراهیم په شدت یداه و رجلاه، لاسونه پښې نمرود ور باندې وتړلې، و القی فی النار، د نمرود په اور کې واچولی شو. فجعله الله علیه بردا و سلاما، زمانې کې نمرود په اور کې واچو، الله ور باندې سوړ وګرځو، دا اور ور باندې یخ که. و اما ابي، زما پلار اسحاق علیه السلام، په شدت یداه و رجلاه، د لاسونه پښې پلار ور باندې وتړلې، چاړې ورته په څټ باندې کېښوده، ووضع السکین علی قفاه، چاړې ور باندې کېښودله، ذبح کوئ. الله تعالی ورته حکم کړی، ففداه الله، الله یې په عوض کې یو قول دا ده چې اسحاق ذبیح ده. و اما انا، زه چې یعقوب علیه السلام ورته خط کې لیکي، فکان لی ابن، د ما دپاره یو بچی و، وکان احب اولادي الی، په ټولو بچانو کې زما محبوب بچی و. فذهبت به اخوته الی البریه، ورونو د بیبان ته بوتللو،
ورونو صحرا ته بوتللو، ما نه په بهانو باندې جدا کړلو. ثم آتوني بقمیصه ملطخا بالدم، بې قمیص باندې راتګ وکړه په وینو باندې ککړ. ورونو راته وویلې، زامنو راته وویلې قد اکله الذئب، لیوه خوړلی ده. زما ګران بچیو، زامنو رانه په بهانه باندې بوت، قمیص یې بیرته راوړ، بچی رانه ورکه. فذهبت عینای من البکاء علیه. وزیر صاحب زما د سترګو توروالی ختم شوی، نظیر ختم شوی د ډېرې ژړا نه په ده باندې. بیا زما د دغه بچي یو بل ورورو، یعنی زما یو بل بچی د ده سکنی ورورو، ما د دې ورک شوي زوی ته صلاح په دغه بنیامین باندې کوله. اوس تا دا بند کړی ده، بندي کړی ده، دا بند کړی ده. وزعمت تا زعم کړی انه سرقه چې ده غلا کړې ده. وان اهل بیت یعقوب علیه السلام خط کې ورته و وزیر صاحب موږ داسې کورنۍ یو د مولیانو نبوت کورنۍ یو، لا نسرقو ولا نلدو سارقه، نه غلا کو نه غل زیږو، نه مو غل زیږولی ده. ورته وی وزیر صاحب که بچی دې راته راواپس که ډېره ښه، که راواپس نه کړي نور خو مې وس نه کېږي. دعوت علیک دعوتا، داسې خیرا به درته وکړم تدرک السابع من ولدک، چې وم نسل ته د دې خیرا به دعا اثر ورسیږي. ورته وی چې تا بند کړی ده او تا زعم دا کړی چې غلا یې کړې ده، والله که مونږ کورنۍ غلا کوو، نه غل زیږولی ده مونږ. که دې راواپس که ډېره ښه، که بادشاه سره راواپس دې نه که بل څه زور خو مې نه رسېږي. داسې خیرا به درته وکړم چې وم نسل ته دې اثر ورسېږي. یاره چې دا خط خو یې ولوسته که نه، قرآن داسې وایي یوسف علیه السلام ځان قابو نه کړه، ځان یې قابو نه کړ. فورا یې ورته وویلې هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تاسو پوهیږئ چې تاسو یوسف سره څه معامله وکړله، څه معامله مو کړې وه. چې داسې اخوا دیخوا ورته وکتل، نشانې یې ولیدلې، یوسف یې ورته یاد که. بس ورونه ورته وایي چې انک لانت یوسف، ولا ته یوسف یې. ښه دی ورته بلکل ها انا یوسف، زه یوسف یم. تاسو غورځولی په کوهي کې، کپړې مو را باندې ایستلې وې، په بولي باندې م خط کړم، په قافلې باندې. وهذا اخي، دا زما ورور ده. بس الله را باندې احسانات وکړو، عسر نه یسر، زحمت نه راحت، تکلیف پسې الله تعالی خوشحالي راوستله. قال ورته هل علمتم ما فعلتم بیوسف، چې خط یې ولوسته، تاسو پوهېږئ هغه معامله چې تاسو یوسف سره کړې وه، اخیر کې ورور سره. اذ انتم جاهلون، چې تاسو جاهلان وئ، شبان غافلون. قالو ورته وایي انک لانت یوسف، ته یوسف یې. قال ورته وایي انا یوسف، رښتیا هم زه یوسف یم. وهذا اخي، دا زما ورور ده، تاسو مې ورونه یې، خو دا مې سکنی ورور ده. من ابي و امي، دقسې تقدیر راوباسو، ترجمه برابره شي. قد من الله علینا، الله تعالی په موږ باندې احسان وکړه چې موږ تاسو جمع کړلو او زه ورور یې جمع کړو. انه من یتق الله، څوک چې د خدای نه ویریږي، ویصبر، صبر کوي، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله تعالی نه ضایع کوي اجر د محسنینو. قالو دی ورته تالله، قسم په خدای، لقد آثرك الله علینا، الله تعالی ته غوره کړی په موږ باندې. ورونه ورته رښتیا هم ته الله تعالی بهتر کړی په موږ باندې. وان كنا لخاطئین، دقسې اخلاق ورسره کوي. ها موږ خطا کوونکي ستا په باره کې. قال زم نه ملامتوم، زه بخښنه درته کوم. زموږ رسول الله په فتح د مکې کې دقسې اخلاق وکړه. الحمدلله زموږ امیر المؤمنین حفظه الله هم دقسې اخلاق وکړل. ورته نه ملامتوم، عفو درته کوم، تاسو معافې. لا تثریب علیکم اليوم، رسول الله په فتح د مکې کې دقسې مکارم ټولو ته عفو وکړه. چند کسان مستثنا کړل، یو قول دا د 19 کسان مستثنا کړل. قال لا تثریب علیکم اليوم، نشته د ملامتیا په تاسو باندې نن ورځ. یغفر الله لکم، الله تعالی به بخښنه وکړي تاسو ته. وهو ارحم الراحمین، الله ارحم د راحمینو ده. اذهبوا بقمیص هذا، یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ورته پلار پوښتنه وکړه، پلار څنګه ده؟ وایي خړوند شوی دی تا د خفګان پسې. زامن ورته دومره ژاړي در پسې چې سترګو نظیر ختم شوی ده. وایي چلو دا قمیص وروړئ. هغه قمیص چې یعقوب علیه السلام یې خفه کړی و، ژړولی و، ړوند کړی و، الله تعالی چې په کوم شي باندې در باندې امتحان راولي، الله دې بیرته په مغه چې کوم شي باندې د خدای خفه کړی په مغه د خوشحالۍ. دلته اوس تحقیق رانه ډېرېږي. موسی علیه السلام مور الله تعالی د دریاب د وجې نه خفه کړې وه، ځکه دریاب کې بچی وغورځو د فرعون له ډار نه. خدای موسی علیه السلام او د ده قوم و مور ټول په دریاب باندې خوشحاله کړه، دښمن یې په دریاب کې ورته غرق. یعقوب علیه السلام د قمیص خفه کړی و، ژړولی و.
یوسف علیه السلام بیرته په قمیص باندې خوشحالي بنا کوي. الله تعالی ورته وایي اذهبوا، یوسف علیه السلام ورته اذهبوا بقمیص هذا، زما دا قمیص ویسئ، فالقوه وی غورځوئ علی وجه ابي، په مخ د پلار باندې، یأتي بصیرا، یأتینی بصیرا، ما ته به راځي بنا، واتونی باهلکم اجمعین، ورونو ته ټول اهل مصر ته راولئ بغیر د پاسپورټ او ویزې نه، بغیر د پاسپورټ او ویزې نه مصر ته راشئ، واتونی ما ته راتګ وکړي باهلکم اجمعین، ټوله کورنۍ راولئ، تقریبا 2 کسان. ولما فصلت العیر، چې کله قافله جدا شوله، یعقوب علیه السلام ته لا نه ده ورسېدلې، قافله د زیرې مصر نه روانه شوله. هلته یعقوب علیه السلام ورته قسم په خدای د یوسف بوی په ما باندې لګېږي، که تاسو ما ته د بېعقلتوب نسبت نه کوئ، د یوسف بوی په ما باندې لګېږي. کورنۍ ورته خدای ته وګوره پلاره، یا مثلا داسې پلانه زامن خو دلته وکړه، دا نور اقارب ورته وایي ته په مخکینۍ حیرانتیا کې یوسف چېرته ده او ته چېرته ته خبره کوې، ورته وایي خیر د ما ته نسبت د بېعقلتوب مه کوئ، خو د یوسف بوی را باندې لګېږي. حمله الصبا من مسیرة 8 یوما، د 8 ورځو په مسافه کې بعد صبا زیری وروړ. نو ولما فصلت العیر قال ابوهم، پلار ورته انی لا اجد ریح یوسف، زه پیدا کوم بوی د یوسف، لولا ان تفندون، لولا ان تنسبوني الى فند، که تاسو ما بیعقلتوب ته نه منسوب کوئ. قالوا ورته وایي تالله قسم په خدای، انک لفی ضلالک القدیم، ته په حیرانتیا مخکینۍ کې. فلما جاء البشیر، بشیر راغی، هغه ورور چې یعقوب علیه السلام ته قمیص په وینو ککړ وروړی و، هغه ورته ما پلار ژړولی ده، ما پلار خفه کړی، زه به خوشحاله وم، دا قمیص ده وروړ. بشیر راغی زیری ورکوونکی، القاه، قمیص یې وغورځوه علی وجهې، په مخ د یعقوب علیه السلام پرتد ده وګرځېده، بصیرا کاملا، د قمیص د وجې نه ړوند شوی و، په قمیص باندې الله تعالی بنا که، صحیح ده، الله تعالی بنا وګرځوه. سنت طریقه دا د زیری ورکوونکي د به څه زیری ورکوي، خو دلته هېڅ هم ورنه کړل. 2 ورځو نه وږي، هېڅ هم ورسره نه و، وایي ولا درکړې مې، وایي خو هېڅ هم راسره نشته، خیر د دعا به درته وکړم، بهترینه دعا یې ورته وکړله. قال یعقوب علیه السلام ورته وایي الم اقل لکم، ما تاسو ته نه ویلي چې انی اعلم من الله، زه د خدای له طرف نه پوهېږم، ما په هغه شي باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ چې ان یوسف حی، یوسف علیه السلام ژوندی ده. قالو ورته وایي یا ابانا، زامن ورته وایي پلاره موږ ته بخښنه وکړه، خیر د نور تفصیلي قصه نور تفصیل ته ضرورت نشته، خو موږ ته بخښنه وکړئ، تا په حق کې موږ ډېر ملامت یو، سخت سر ټیټ یو. قال ورته وایي یا ابانا، ای زموږ پلاره، استغفر لنا، بخښنه وغواړه موږ دپاره، ذنوبنا، زموږ د جرمونو، انا کنا خاطئین، موږ خطاکار یو، خطا کوونکي. قال ورته وایي یعقوب علیه السلام زامنو، سوف استغفر لکم ربي، زر ده چې زه به بخښنه وغواړم تاسو دپاره د خدای نه، انه هو الغفور الرحیم، الله بخونکی رحم کوونکی ده. فلما دخلوا علی یوسف، چې کله داخل شو په یوسف علیه السلام، قصه لږ را مختصروم ختموم. یوسف علیه السلام ورته ویلې راځئ ټول ورغله، باباجي موږ ټول غوښتي بغیر د اجازې او پاسپورټ نه به ورځو. چې کله روان شو مصر ته نږدې شو، بادشاه حکم وکړ د یوسف علیه السلام کورنۍ، پلار را روان ده، مور را روانه ده، یو قول، او یوسف ورونه کورنۍ را روان دي د استقبال دپاره، دنیا خلک مخې ته ور وایستل، پولیس وغیره افسران. یوسف علیه السلام داسې یو لوی منظر، یو لوی ځای برابر که دربار، لوی ځای کې یعقوب علیه السلام کورنۍ د یوسف علیه السلام دربار وغیره ولیده. زامن ورته باباجي دغه ستا زوی ده، دا لوی مقام و مرتبه چې ورکړې دا ستا زوی ده. بهرحال ورنږدې شول، چې ورنږدې سو ستړي مشې شروع شولې. آخر یوسف علیه السلام پلار ته راورسېده. روایت ډېر دي مسلمانانو ورونو، ټوله قصه یې نشم کولی، 3 خبرې کوم. چې کله مخامخ شو یوسف علیه السلام پلار سره، بادشاه هم په دې عسکرو کې په دې استقبال کې، جبرائیل یوسف ته وایي ان اباک یعقوب قد نزل لک، پلار دې را روان ده، فانزل له، ورته کوش شه، د گاډي نه کوش شه، یعنې سپرلي نه کوش شه، د اس نه ورته کوش شو. چې کله ورسره نږدې کېده یوسف علیه السلام، جبریل علیه السلام ورته یوسف پرېږده ته سلام مور باندې اچوه چې دی در باندې سلام واچي پلار، ځکه ان اول الناس بالله من بدأ بالسلام، بهترین سړی خدای ته هغه چې شروع په سلام باندې وکړي، چې دا بهتري د پلار ته حاصله شي. پوهېږئ مسلمانانو چې دا بهتري پلار ته حاصله شي، دغه امتیاز د پلار ته حاصل شي. یعقوب علیه السلام په زوی باندې سلام واچو، السلام علیک یا یوسف، ستړي مشې په غېږه ستړي مشې وکړه، دې ته معانقه وایي. او په ستړي مشې کې دواړو ژړل،
دې ته بکاء فرح و سرور مخکې مې ژړا 10 قسمه درته کړې وه. دواړو ژړل. پلار زوی د ډېرې مودې نه وروسته ستړې مشې وکړله، ژړا یې شروع کړله. په دې ستړې مشې ژړا کې یوسف علیه السلام پلار ته وایي یا ابتې، و پلاره بکیت علی، دومره ژړا دې راباندې کړې حتی ذهب بصرک، ستا سترګې نظیر ختم شوی ده، نو دومره دې ولې راباندې ژړل؟ ولې خفه کېدې دومره؟ الم تعلم ان القیامة یجمعنا، په دې باندې ته نه پوهېدې چې قیامت به سره جمع کوي، قیامت کې جمع کېږو. یعقوب علیه السلام په ژړا کې ستړې مشې کې بچي ته وایي بلا یا بنیه، او په دې پوهېدم ولکن خشیت ان تسلب دینک، زه په دې باندې ویرېدم کشر حاله کې چې بل دین ته به واوړې، په حال بیني و بینک، زما ستا منځ کې به حائل واقع شي. بهرحال تخت ته یې وخېژول. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه، زمې کړل ځان ته ابویه مور و پلار. وقال ادخلوا، بعضې وایي دی مور نه وه ترورې وه. وقال ادخلوا مصر، داخل سي مصر ته ان شاء الله آمنین من الجواز، جواز و ویزې ته ضرورت نه لري، پاسپورټ و ویزې ته. یا آمنین من القحط، یا آمنین من اصناف المکاره. ورفع ابویه علی العرش، پورته کړل مور او پلار په تخت باندې. وخروا له سجدا، ټول پرېوته دته په سجدې باندې. که ته وایې سجده خو غیر الله ته ناروا ده، جواب وکړي خروا له، لام عجلیه او سببیه ده، د یوسف علیه السلام په سبب باندې خدای ته پرېوتل په سجده باندې. یا یوسف علیه السلام مسجود الیه نو، مسجود له، مسجود له نو، مسجود الیه، یعنی سجده الله ته وه. د یوسف علیه السلام داسې و لکه قبله، دوه جوابه. وقال ورته یا ابتې، هغه مخکې مې چې خوب لیدلی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یا ابتې پلاره، هذا تأویل رؤیایا، دا تعبیر د خوب زما ده، من قبل قد جعلها ربي حق، دا خو زما خدای حق وګرځاو. وقد احسن بي، اوس قصه ورته کوي پلاره داسې احسانات خدای را سره وکړه، جیل کې مې کلونه تېر کړه، بیا جیل نه الله وایستلم، بیا وزیر مالیه جوړ شلم. اذ اخرجني، چې الله تعالی زه وایستلم، من السجن، د جیل نه. وجاء بكم، الله بل احسان دا وکړ چې راتګ وکړو په تاسو باندې، من البدو، د بانډونه. من بعد ان نزغ الشیطان، چې شیطان فساد قاقي کړی، ان نزغ الشیطان، چې فساد اچولی شیطان، بیني و بین اخوتي، زما د ورونو په مابین کې. ورور خو ورور وي، خو شیطان داسې معامله ګډوډه کړې زما د ورونو په مابین کې. ان ربي لطیف لما یشاء، زما رب چې د لطیف مهربانه ده لما لپاره دغه یشاء چې غواړي. انه هو العلیم الحکیم. رب قد آتیتنی من الملک، خدای ته ماته راکړې بادشاهي، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، ترجمه بار بار شوې ده، ماته تعلیم راکړی د هغه تعبیر د خوبونو نه. خدای فاطر السماوات والارض، پیدا کوونکی د اسمانونو ځمکو، انت ولی فی الدنیا، ته زما کومک کوونکی په دنیا او آخرت کې. توفنی مسلما، ته ما وفات کې مسلمان. والحقنی بالصالحین، ما یو ځای کې د صالحینو سره. ذلک الله تعالی دا مذکور من انباء الغیب، دا الاخبار غیبیونه دي، نوحیه الیک، موږ وحی کړی تا ته. وما كنت لدیهم، پیغمبر ته د دوی خواته نه وې کله چې د ورونو اتفاق کو په خلاف د یوسف باندې. اذ اجمعوا امرهم، چې دی راټولولو امرهم، امر خپل، فکر خپل، امر خپل. وهم یمکرون، دوی مکر کوونکو. وما اکثر الناس، نه د اکثر د خلکو، ولو حرصت، اگر که ته ډېر حرص وکړې په ایمان د دوی باندې، بمؤمنین، ایمان لرونکي. وما تسألهم، پیغمبر ته سوال نه کوي دوی نه علیه په دې قرآن باندې، من اجر مزدوري. ان هو نه ده الا ذکر، دا قرآن شرافت ته ذکر ده، للعالمین، عالم دپاره. وکأی من آیت، ډېر د نشاناتونه، په السماوات، په اسمانونو کې دي، والارض، په ځمکه کې، یمرون علیها، دا اهل مکه ور باندې تیریږي، وهم عنها معرضون، دغه اهل مکه عنها، دغه آیاتونه معرضون، اعراض کوونکي دي. لا یتفکرون فیها، په دې کې فکر نه کوي. وما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان لري اکثر دوی په خدای باندې، الا وهم مشرکون، دوی مشرکین دي. اپا امنو ان تاتیهم، ایا دوی په امن کې دي تخویب د چې راتګ وکړي دوی ته غاشیة عذاب من عذاب الله، له عذاب د الله تعالی نه. ایا دوی په امن کې دي ان تاتیهم، یعنی مأمون نه دي له دې نه چې راتګ وکړي دوی ته غاشیة عذاب سخت من عذاب الله. او تاتیهم، یا راتګ وکړي دوی ته الساعة، قیامت، بغتة، ناڅاپه، وهم لا یشعرون، چې دوی نه پوهېږي. قل، پیغمبر ورته وایه، هذه سبیلي، دا توحید چې ده، دا زما لاره ده. هذه سبیلي، دا زما لاره ده. ادعو الی الله، ادعو فعل د ضمیر کې مستتر ثابت نه کېږي په انا سره، هغه الله فاعل ده. ادعو الله تعالی ویرا بلم ز الناس، خلق چاته، الی الله،
بخنه غواړم قل پیغمبر ورته هذه سبیل دا زما لار ده پیغمبر ورته دا توحید زما لار ده ادعو زرا غواړم ضمیر کې مستتر ثابت نه کی په انا سره هغه رسول الله مراد دا واحد متکلم د فاعل رسول الله ده ادعو زرا بلم رسول الله ته ورته زرا بلم الناس خلق الی الله علی بصیرت په یقین باندې انا ز و من تبعني هغه چې زما تابعداري کړي وسبحان الله پاک د الله تعالی لره وما انا من المشرکین زنین د مشرکینو نه وما ارسلنا من قبلک الله موږ ته تا نه دي لګري وما ارسلنا موږ نه دي لګري من قبلک لتا نه مخته الا رجالا دوی د اعتراض کو چې ته پیغمبر وای ملک بالا را لګلې الله وای مخکینی پیغمبران موږ ملائکه نه دي را لګري سړي وو الا رجالا لا ملائکه نوحي الیهم موږ دوی ته وحی کړی من اهل القرى لا اهل د کلو افلم یسکانو من اهل القرى دقه سی به ترجمه کو افلم یسیرو فی الارض آیت بی نگرزی پس مکه کی پینظرو چوگوری کیف کان عاقبت الذین سنگو عاقبت تغی کسانو من قبلهم چه دین مختو ولدار الاخرت خیر دار اخرت بهتر دل الذین اتقوا کسانو دی پاره چه خدای نویریگی افلا تعقلون تاسو عقل نلری حتی اذا استیأس الرسول چکل نا امید شو پیغمبران وظنوا دی یقین وکأنهم قد کذبوا چې دوی ته تکذیب کړی شوی ده یعنی کذبهم القوم فی وعد الایمان چې دوی په تحقیق سره دوی ته دروغ ویل شوي دي له جانبه د نفسونو نه یا له جانبه د قومونو نه پیغمبران نا امیده شو دوی دا ګمان کو چې موږ ته دروغ ویل شوي دي له جانبه د نفسونو یا د قومونو نه جاءهم نصرنا د خدای قانون دا ده چې کله ناامیدي راشي بیا زما کومک الله وی راځي بالانتقام من الاعداء په انتقام اخیست چې کله هم ناامیدي راشي که نه الله انتقام اخلي د دشمنانو خدای کومک رالیږي فنجیه نجات ورکړه شو من هغه چاته نشاو چې زمون خوښوي الله تعالی وی ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین نشي واپس کولی زمونږ عذاب د مجرم قوم نه لقد کان فی قصصهم د په قصو د پیغمبرانو کې عبرت لأولی الالباب خاوندانو د عقل د پاره ما کان نه د دا قرآن حدیثا خبر نه دا یفترا چې د ځانه جوړ شي ولکن کان د دا قرآن تصدیق الذي تصدیق دغه کتاب بین دی چې مخ دی کې ده وتفصیل کل شی قرآن تفصیل د هر شي ده وهدن هدایت ته ورحمتا رحمت ته لقوم یؤمنون لپاره د قوم چې دوی ایمان لري بمحمد صلی الله علیه وسلم والقرآن دعا بکو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په اخلاص سره مسلمانانو دعا وکي اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم انصرنا يا خير الناصرين اللهم احفظنا يا خير الحافظين اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين اللهم ارحمنا يا خير الراحمين اللهم افتح لنا يا خير الفاتحين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا خير الرازقين اللهم سهل علينا كل امر عسير في الدنيا والآخرة اللهم سهل علينا سكرات الموت اللهم ارزقنا جنة الفردوس اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن اللهم احفظنا من زوال الإيمان اللهم احفظنا من زوال الإيمان اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان اللهم انصر المجاهدين والمهاجرين في كل مكان وقوهم على الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اجعلهم قاهرين غالبين
فاتحين متفقين، ولا تجعلهم مقهورين مغلوبين محكومين مهزومين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم السالمين والغانمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب آجالهم ويتم أولادهم وعكس تدابيرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم.